موږ نن د خیر سره و ښایسته هلمندجان ولایت ته ځو. څو میاشتې مخکې موږ ته پر دغه لار باندې پر موټرسایکل ولاړو. سږ کال د غنمو حاصل خورا ډېر سوی دی او موږ الحمدلله خوشحاله یو چې د غنمو حاصل ډېر سوی دی. لمونځ مو وکړئ د خیره سره. اوس نو حاجي اغا او مبارک صاحب هم لمونځ وکړي. نور نو بیا د خیره سره بس داسې لږ لار پاته ده. الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ ښه په خیر او خیریت راورسېدلو. مبارک صاحب د خدای مو په خیر راوله. هر کله راسئ موږ ډېر خوشحاله کېږو. السلام علیکم. د هیواد میډیا خوږو او قدرمنو لیدونکو هیلهمند یم چې جوړ روغ تازه او تکړه چارو پنج بایز دوستانو همداشبه به د هیواد میډیا څخه د ښایسته خپرونه ګورئ. زه حکمت الله بارک یم د دې خپرونې وړاندې کوونکی. موږ نن د خیر سره و ښایسته هلمندجان ولایت ته ځو. په دې سفر کې به تاسې هم راسره یاست. دا چې موږ بار بار هلمند ته تللي یو، نن یو ځلې بیا غواړو چې ولاړ سو او تاسې هم د ځانه سره بوزو. او هیله ده چې د کندهار ولایت او نور سیمې پروګرامونه تاسې لیدلي، کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر یې کړئ د خپلو اقرباو سره. نو زه یوازې نه یم په دې سفر کې، میرزا ولی پټان را سره دی، زموږ مشر ورور راجي اغا را سره دی. نو تاسې به هم را سره یاست. موږ زو د خیره ملتیا مو وکړئ. سلام علیکم د هیواد میډیا لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. نو زه هم په خپل ویاړ سره تاسو ټولو ته سلامونه وایم. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحاله لره. په ولاک کې زه هم یم، زموږ ښایسته حاجي اغا هم را سره دی. ولاک تر پایه وګورئ، د دې ولاک څخه خوند واخلئ. موږ کوشش کوو چې په تاسې باندې نالیدلې سیمې ووینو. نو زموږ سره اوسېږي، موټر کې هر څه اماده سوي دي د خیره. د کمپینګ شام پراته دي. زه په هلمند کې نور ملګري دي، هغو سره هم وینو. د خیر شپه کوو، بیا بل ځای ځو د خیر سره انشاءالله. هغه به نور ته وایي، هغه بیا دې ولاک ګوري، په راتلونکي برخه کې بیا خبر سي دی. اوه دا څه حال شو؟ مال اوسېږي. زه خو نو دی وایې به چې د ګدې عجبه دا د ما به احساس وکړي. د نن څخه څو شپې نه څو میاشتې مخکې موږ ته پر دغه لار باندې پر موټرسایکل ولاړو. کال مخکې و که د خدای ورکړه ده. هر وخت مو دغه ویلی چې انشاءالله زموږ نور ولاګونه په موټر کې مو وویني. نو اوس دا دې شکر دی په موټر کې روان یو او دوستانو در څلوېښت نه ډېروم. څلوېښت رفتار ښه منظم ښه په مینه روی. دا تا راته وویل مسیج کې مې دا سر خلاص کړي. مالیا به در شپېته او په مابینځ کې به یې د شپېته او اتیا، مالیا په 40 باندې. یعنې معنا مخکې ما زغلوئ؟ مخکې زغلوئ و چې نو حق به سره وایو. ته خو پټان یې، کله کله پښه دې سر واخلي نه. نو مخ ته ځو، دغه دې اوس ژړۍ ولسوالۍ کې یو. دا ژړۍ ولسوالۍ ده د خیر سره مخ ته ځو. تاسې هم ورسره اوسېږئ، دا پروګرام وګورئ، خوند ځینې واخلئ. چون چې ډېره لاره موږ نسو کور کولی ځکه چې موږ هم ستړي کېږو، سټې کوو. هغه ځایونه چې تاسې نه دي لیدلي، میده کوشش کوو چې یو ځای ما یې در باندې وینو، ګل اوسي به در باندې کوو. نه څنګه پټانه؟ بالکل بالکل، ډېره ښه خبره ده، پر ځای خبره ده. بس موږ عادت د هغه دی چې راووځو او په تاسې باندې نوي ځایونه ووینو، نوي خبرې درته وکړو. تکرار خبرو تیر سو، زیاتره وخت د تکرار خبرې پر خلکو غمیږي. نو موږ کوشش کوو چې د تکرار خبرو تیر سو او نوي ځایونه.
ورښکاره کولو تېر سو نه و درغه تېر سو منظره در باندې وینو ځکه اوس بالا میده میده شینګیا کېږي د خیر سره نو هلمند خو هم ځان ته یو تاریخ ته او ځان ته یو نوم وایي هلمند خو نو ماشاءالله ډېر یو د پخوا بیخي د پخوا څخه د هلمند نوم سته نو زه د خیر سره هلته تا چې هلته چیرې ځو هغه به بیا هلته وګورو د خیر او موږ روان سوي یو پر 4 بجې نو مخته ځو تاسې راسره مل اوسېږي دا د طبیعت سفر دی او بارک صاحب تا واجه هغه ته چې وویل سي حاجي هغه لا بیا هم د ډېر عمر دی معلومات لري خو در کومه حده چې زه معلومات لرم ځکه زما پلار وروڼو دوی ټوله دلې هستېږي نو کله چې سنځري ته راورسېږې بیا نو زه داسې در ژړۍ چې تېرېږي دا کلک سولغۍ و سنځرۍ اشوغې خو نو څو اشوغې دي په پلزو اشوغه د ککړان اشوغه په دې ټولو کې چش ډېر دی په میوو کې انګور او انار خو زیاته برخه انګور دي اوس ځینې کسان توانېدلي دي چې په خپلو باغچو کې نارنج هم ډېر کې سیب هم ډېر کې ډېر انګور دي د دې ځای انګور معنا ډېر مشهوره دي ډېر خواږه ډېر مشهوره بس دا سیمه چې ده دا ټول د دغه انګورو پر برابر بیخي بس مشهوره ده نوم یې وړی دی و دې ځای ډېر نوم وړی دی ماشاءالله نو هر کال خلک د دې ځای څخه ښه حاصل ترلاسه کوي ښه انګور ترلاسه کوي نو خلک بیا د خیر راولې چار وخت مو بس مازې غږ وکړئ زه مو په خدمت کې یم پر عمومي لار به بل د هېڅ څه ځان دونه نه ګور لکه د دغه غټ موټران چې د سیوي نه دي چې د چارو دغه دا خو بله ورځ اړولې دا غیر خو زه وایم د دغو څه باید سړی ځان وګوري دا د هېچ چا خاطر که نه هغه دی 40 کې زه روان یم چې دوستان بیا ونه وایي چې پیدا تیز روان دا دی ګورئ دا په دې نه وایي چې اوس موږ په دا ولاک کې تاسو ته که خلک موږ خوښ نه دا اوس موږ د ولاک په خاطر نه چې روان سوي دغه سره روان یو نه د نامه دپاره وایو موږ د خپل ځان ساتنه کوو موږ دا نه وایو چې ولا موږ داسې څه یا موږ د خپل ځان ساتنه خپله باید وکړو د ځان ساتنه فرض ده او بل وسایل چې دی په ګر سره استاذ نه لري احتیاط یې تر ټولو غټ استاذ دی نو خیر پر ځینې خلکو بیا لکه چې بیخي ډېر ناوخت دی نو خبره مې د انګورو د انارو کوله انګور معنا مشهوره ډېر مشهوره دي په دې کې بیا څو رقم هسته شونډخاني دي آیتا دي کشمیش دي څو رقم زه ورورکه جانه زه ومئ زه هر کاره یم جوړه بیلچه په لاس راکړه شم زه کم درته اړومه هر کار کوم دا بیا موسسې جوړ کړي دي دغه و دغه وینې دا پخوا خو جوې وې اوس یې د جوو څه دغسې کړي دي اوسپنې ورته درولي دي چې پر دغه تاکان لوړ سي قدرمن لیدونکو او ذمدت کیو نو ډیر په احتیاط موږ روان یو موږ خو ډیر احتیاط کوو تاسو باور وکړئ په 40 کې روان یو سپیډ 40 دی یقین وکړئ چې خو یو خبره بل ما درک کړ په دې سفر کې په دې لار کې موږ ولیدل د لوی لارې دا لوی لار ده موږ دا ولیدل دغه غټ موټران نه دي دغه مثلا دغه چې دغه بیاي دغه سواریان چې بیاي داسې د 4 5 8 دغه یو نیم کمپنیان ډېر بې احتیاطه دي واقعا بې احتیاطه دي ګورئ زه بیا شاید نه یم مګر دغه پیغام به بیا شاید دي چې واقعا بې احتیاطه دي پټان صاحبان ته خو دې په یاد و چې موږ پر خپل لاس روان یو قدرمن لیدونکو دوی پر موږ راکاټ سوله پر چپه لاس راواوښتله او دا ډېرې پیښې چې کېږي دا هسه کېږي نو زه خواهش د مسؤلینو څخه کوم چې دغه مطلقاً بند کړي کنټرول کړي دا ودرئ مطلقاً پر ځای وباندې نو دا ډیره غلطه ده چې موږ پر خپل لاس روان یو دی یو دم را باندې راکاټ سي نه موږ خو دا راسته لاس دی زموږ دی دا چپه لاس د هغو دی چې دا خوا راځي خو دوی راسته لاس هم راواوړي نو په احتیاط چې ولاړ سو موږ هر څونه احتیاط وکړو خدای نه خواسته پر موږ باندې یو څوک راکاټېږي نو خبره مې دا مې درک کړه چې ځینې کسان ډېر احتیاط کوي مرزا ولي خانه خو بل څوک یې پر راکاټوي بل څوک یې خوږوي دا ماښام زموږ د کوڅې سره یو پیښه وسوله نو دغه موټران ځغلول او دا ډېر د خپله لاسه انسان ته پېښېږي که انسان احتیاط وکړي دا موټر خو د مسابقې دپاره نه دی د احتیاط کور دی دا چې احتیاط ورسره وکړې تا په احتیاط رسوي او که دې زد و زدبازي ورسره وکړله یا دې ځغلوي بل هم خوږی ځان هم خوږی نو خبره مې دا کول چې احتیاط موږ خو احتیاط کوو دا دی واقعا خو خدای دې وکړي چې خلک موږ خوږ نه کړي
موږ پرېږدي و دې سفر ته دې سفر څخه موږ خوند واخلو او پر طبیعت ورسېږو و موږ دونه همکاري بولي هر څه چې بولي موږ دا نه وایو چې دا پلانکۍ نمایندګي و پلانکۍ نومانې موږ هېڅکله نه یادو فقط وایو چې دغه نمایندګۍ والا یو څه بې احتیاطه دي یو خو په عموم کې اوس لیدل کېږي چې دغه موټرانو باندې بیخي داسې یو ډول سیالي شروع سوي دي هغه که کوچني دي که غټ دي بس کوشش کوي یو یې د راوتي اسکې بل یې د رابل اخر چې ګوري هلته به رخوارکۍ بیچاره ژړې تلې پروت دي یوازې دوی نه بلکې دا شاته چې سواریان خېژولي هغه هم خوښ کړي د هغو شاته نو 600 کورنیان یې دا خوښوي دي بالکل نو بس الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي امین امین موږ ته خدا دې هدایت سوی دی خدا دې سم روان وي په 40 کې روان وي خلکو ته دې الله پاک هدایت وکړي موږ خدا دې الحمدلله هدایت راته سوی دی د الله د خوا څخه موږ دا په 40 کې روان یو ډېر په احتیاط زو ډېر کوشش کوو چې خلک هدایت الله ورته وکړي خلک اصلاح سي موږ خدا دې دا الحمدلله عمومي هدایت یوازې نه دا عموم ما ویل چې مثلا کم کارونه چې نه هغه باید موږ ټوله ونه کړو کم کارونه چې بیا هم کوو نو دا زموږ بېغوري ده او دا زموږ بېنزاکتي ده هغه که زه کوم کیبل کوي په دې خاطر باید ټوله دا وایي چې الله پاک دې موږ ټولو ته هدایت د نیکو د لوی لارو نظم ساتل او د ښار نظم ساتل چاپېریال ساتل دا زموږ خپلو ټولو مسؤلیت دی چې دا باید موږ وکړو او ویې ساتو نو ته پرې څه خوند اخلو یې نو دی خوند ځینې اخلو دی انرژي ځینې اخلو لوی لارو اسکریم هم ور وشو هیڅ وخت دا اسکریم به ور وشو دا ځوانان راوتلي دي کلپې ملایي خرڅوي عجبه مینیت پر ښه سي پر ځوانان په لویه لاره کې دغسې کلفي خرڅېږي کلپې ملایي کور ودان دا هم خواري کاږي دی زحمت باسي آفرین بېشکه د میوند بازار ته راورسېدلو د خیر سره دا په بازار کې روان یو تاسې هم وینئ د 2 ساعته جریان کې 2 ساعته سفر مو وکړ اوس میوند ته راورسېدلو اوس یې نیمایي شوه دوستان بلې و د خیر اوس به نو روان یو د خیر سره شهید نسل او ملالې دغه یو شعر ویلی و دغه یو بیت ملالې میوندۍ قبر هم د لرې دی و میوند کې دی دغه یو بیت یې ویلی و دا ګرده ځوانان یې دغه کړل راپارولي او بیا هغه چې شروع ته ما ته ورکړه دلته خدای ژولالی بېلنګۍ نه دې ساتي نه بېلنګۍ ته دې ساتم او بېشک نو بس دا بازار به در باندې ووینو
دوستانو موږ ویل چې ولې دا سفر پر تاسو باندې ونغمیږي یو څه خبرې به وکړو په لوی اختر کې د خیر سره تاسو ته یو دوستانو موږ ویل چې ولې دا سفر پر تاسو باندې ونغمیږي نو موږ غوښتل چې څه خبرې وکړو په لوی اختر کې د خیر سره تاسو لپاره یو غټ سرپرایز لرو بیخي غټ سرپرایز دی چې بیا به مو خبر کو د خیر سره ان شاء الله د خیره که تاسو زموږ پروګرامونه دغسې کتله دغسې مو حمایت را سره همیشنی وو نو پټان صاحب بیا به د خیره سره انشاءالله چی کوي بالکل دلته موږ د دې کوشش کوو چې د چینل دپاره لا هم پر ډېرو ښایستو طرحو باندې کار وکړو دغسې سلیمان امین چې مسافر دی هغه هم دا کوشش کوي چې باید د چینل پر هغه څه باندې کار وسي چې د لیدونکو دپاره ډېر مهم دی نو کوشش ته دې کوو انشاءالله نو دا موږ بیا په لوی اختر کې دا راز دی اوس نه درته وایو په لوی اختر کې د خیر سره یو عجبه دغه دی درته وایو بیا یو سپرایز دی ډېر غټ یو غټه ډالۍ ده د هېواد میډیا او زموږ سپرایزونه خو نو تاسو ته معلوم دي چې هغه سپرایز چې بولدک ته تلو موږ لرو موټر مې رانیو یعنې زموږ سپرایزونه ګرده داسې عجبه ماډل دی انشاءالله بیا موټر رانیسي بیا دا هم کېدای شي ځکه یو بل ځوان هم دی د موټر غوښتنه کوي نو کېدای شي د لیدونکو دعاګانې تیاره رانیسي جاري به دا چې ولاګونه په تایره کې ولاګونه کو هر څه کېږي هر څه امکان لري مبارزه وسي په ژوند کې لیدونکو سپورټ را سره وي انشاءالله بالکل دا هر څه امکان لري څو ورځې مخکې په ټیک ټاک یو لایف و نو زه هم دعوت کړلم د میلمه په توګه ورغلم باور مو اوسه ډېر داسې د ډېر عمر کسانو دغه لایف یې جوړ کړی و ډېرې ښې خبرې یې کولې ډېر مثلا فوکس یې پر دا و چې په کندهار کې دغه ستاسو چینل یو ډېر ښه پروګرامونه چمتو کوي مثلا تاسو سفرونه کوئ نو ډېر خوشحاله او ما دې خپله ډېر ښه خوند راکوي ځکه دا ټول زموږ مشران دي چې موږ تشویق کوي زموږ دپاره دغه هر څه دی نو یوازینی تشویق دی چې ځوانان په هره برخه کې مخته تللی سي کار وکړي او هر ځوان باید کار وکړي په هره برخه کې چې علاقه لري موږ خو دغه شوق د دغه سره لرو انشاءالله تر اوسه پورې په صداقت روان یو د خیر سره مخته مې لمر دی ډېر داسې غوړ پړ مې راولي نه اوس ته رشتان مې لا وګورې دا انتي که نه دی دا خو هلته که ستا فکر راغوړي چې مې در باندې وپاشل یا نو یو بل خبره هم درته کومه هغه به تاسې خپله ووینئ در ښکاره به یې کړم بیا به یې درته وایم ماشاءالله ملګرو ما چې تاسو ته مخکې ویل ما زه تاسو ته یو شی وایم یو شی در باندې وینم هغه دغه دي غنم دي نو دا غنم ماشاءالله بیخي ډېر سوي دي سږکال البته د کندهار څخه نیولې موږ در هلمند د درایي را رسېدلي دلته بېحده ډېر غنم دي سږکال د غنمو حاصل خورا ډېر سوی دی او موږ الحمدلله خوشحاله یو چې د غنمو حاصل ډېر سوی دی په پخوا وختونو کې به غنم دونه ډېر نه وه سږکال ماشاءالله ډېر سوي دي دا تاسې هم په د شاټو کې مو لیدله تاسې وګورئ دا چې ډېر سي په وطن کې آبادي ډېرېږي بیا آبادي راځي کال آباد یې بره ځکه د دې ډوډۍ خو بیا جلا خوند کوي نو د غنمو ده نو تاسې راته ووایاست چې تاسې چیرې اوسېږئ په هغه ځای کې غنم شته نشته نه د غنمو وړو څخه خلک استفاده کوي نه کوي کم غنم ستاسې خوښېږي د غنمو کم وړه ستاسې خوښېږي دا تاسې په کمنټ کې راته ووایاست نو موږ دلته یو ګړی سټې وکړه لمونځ کوو د خیر سره آرام کوو بیا د خیر سره لمن ته یو څه لاره پاته ده بیا د خیر سره خپل سفر ته ادامه ورکوو نو موږ لمونځ وکړئ ما اجي هغه اوس پټان دا دی پر لمانځه ولاړ دی لمونځ کوي بیا د خیر سره سفر ته ادامه ورکوو دا یو ډېره ښایسته سیمه وه نو ومې غوښتل چې ستاسې سره د لږ خبرې وکړم دا وګورئ دا وګورئ لمر وینئ ماشاءالله ښه خوند کوي
او دا د برق خادي دي دلته درول سوي دي تر اوسه پورې تللي در هلمنده پورې. پټان ویني ماشاءالله دوستانو د لمر دونه ښایسته معلومیږي چې حد نه لري. دوستانو جالي به در باندې وینم ګورئ دا لمر اوس په تاسې باندې سپوږمۍ وینم. دغونه لري ویني دا دی. په نهر سراج کې دوستانو د خیر سره یو دلته به د ماښام لمونځ وکړو بیا به د خیر سره خپل سفر ته ادامه ورکړو او موږ راوتلي یو پر 4 بجې ځکه موږ داسې په احتیاط سره ځو سفر کوو چې ښه دی چې قرار ولاړ سو بره ډېر ښه نو اوس دلې ماښام لمونځ کوو دا پټان دی دلته لمونځ کوي نو ما وغوښتل چې تاسې هم یو څه په یاد ولرم خبرې در سره وکړم چې خسته نه سئ ملګرو نو زموږ سره واوسېږئ ملتیا مو وکړئ موږ یوازې مه پرېږدئ. نو عزیزانو نوبت ما ته راورسېدولي الله پاک چې لمونځ راڅخه قبول کړي لمونځ مو وکړئ د خیره سره اوس نو حاجي آغا مبارک صاحب هم لمونځ وکړي نور نو بیا د خیره سره بس داسې لږ لار پاته ده تقریبا 3:30 بجې خو خیر د بازاره څه چې راوځو نو 4 بجو ته ځان رسوي 4 بجې چې مرکات راکړی دی اوس نو تقریبا څه کم 7 بجې دي لا هم داسې نیم ساعت لار یا 3 پاوه لار پاته ده د خیره سره بیا رسیږو لښکرګاه ښار ته نو هلته نور ملګري هم راته په تمه دي څو واره زنګ راوولی موږ پر دغه ځای پر دغه ځای بس د خیره سره ور وبرسېږو انشاءالله الله مو د سفر بې خطره کړي نو موږ ستاسې سره یو تاسې زموږ سره واوسېږئ سفر لا هم جریان لري نو ډېره مننه آباد اوسئ پر دغه عمومي سړک باندې خو نو خامخا موټران تېرېږي که کله په کوم ځای کې زموږ غږ نه راغلی بخښه کوئ خامخا دغه د موټر غږونه هم راځي نور نو دلته هوا دونه خوندوره ده دونه خوندوره یخ هوا ده در کندهار دلته هوا ډېره ښه ده ځکه یو خو شینګیا دلته ډېر د مثلا غنمان دي او بېلابېل څه دي او بل د دې ځای دغه د ښار او د خلکو نفوس هم ممکن کم وي خو زه پوره معلومات نه لرم اوس کندهار چې دی هلته خو نو ډېر ځایونه جوړ سوي دي موټران ډېر دي رش ډېر نو په دې خاطر هم هلته ګرمي ده بیا عموما هم د کندهار کې ګرمي وي حاجي آغا دا اوس وروره ته ولې داسې کوې دا ولې په ګرده لارو کې دې خبرې نه وکړلې زه برای ماښام یو شوق مې ولیدی نو زړه مې خفه و بیخي هېڅ طبیعت مې بل کم و نو اوس نږ ښه شولم داسې وه مخکې بارک صاحب ویل ول داسې وه ترافیکي پیښه برای ماښام دغونه ترافیکي پیښه وه نو هلته بس دی یو څه دغ سوی دی اوس څنګه اوس بیخي بیداره یم قرار بیداره کېږم لیدونکو دې چینل سبسکرایب کړي موږ وروره میله کوو په میله د خیر راوتلو نو د دغه ولاګه څه چې خوند واخلي وتسان مناخ منه هر شی ستا د اختر در میوې پورې لاسته ماشاءالله ماشاءالله هیڅ چی کمی نسته دوستانو هر شی شکر دی ستا نو ولاګ دې در پای وګوري د دې څخه مننه کوو
کورې ودان چې دا زموږ سیس خپرونې ګوري یو نړۍ مننه خیر اوسې ملګرو نه یوازې په کندهار کې آبادیان ډېر دي البته په هلمند کې هم ډېر ښایستې آبادۍ سوي دي راځئ چې نمونې یې در وښیم عجبه ښایسته ځای دی عجبه ښایسته ځای دی ماشاءالله پاخه سړکان ښایسته کورونه دا یې تاسې وینئ خاص لکه عینو مینه ماشاءالله ماشاءالله ښه پراخ کورونه یې دي ښایسته جوړه ده عمري ماڼۍ په نامه بل ځای هغه سته قصر دی څه شي دی ودو سالون دی عمري ماڼۍ عمري ماڼۍ میرزا ولی پټان صاحب وای د عمري ماڼۍ په نامه باندې یو ښایسته هوټل هم سته دا وګورئ څومره ښایسته میرزا ډېر وګوره ته پرې ځای څومره ښایسته دی ماشاءالله 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 کارونه نور هم په چټکۍ روان دي د خیره سره او ماشاءالله دا دی نو ښایسته دلته ښایسته جوړه سوې ده ماشاءالله ښایسته مرکزي چوک دی او دغه ښایسته معیاري روغتون دی عمري معالجوي روغتون روغپال عمري معالجوي روغتون دا دی داسې راګرځو ګرد ځای دا ګوره آبادي پکې شروع ده دا بیا نو چې انشاءالله جوړ سیم بیا به د خیر در باندې ووینو دا نو د لښکرګاه چې را شروع کېږي د کندهار د خواست چې راځې بس دغه عینو مینه په دا سر کې ښه ستا میک چیرې دی زړګی لکه د کندهار ستا میک چیرې دی زړګی ستا میک چیرې زړګی زما میک بیا دې ورک کړي زما میک راکړه چاته ښه ماشاءالله ماشاءالله پارکینګ ها دا د ماڼۍ پارکینګ بېشکه ډېر ښایسته ډېر ښایسته ښایسته جوړ کړی دی وی آی پي څه شي وی آی پي بسونه مو ډېر لیدلي وو خو دغه د اسکریم هم وی آی پي سته ماشاءالله درځئ درځئ د خیر دا یو ښایسته هلمندجان مو در باندې ولیدی دا بیا د هلمند تر ټولو مشهوره چوک ملګرو دا دی رالو د خیر سره دلته د رود پر غاړه کښېناستو یو ډېر ښایسته ځای دی د آریان صاحب دی کور ودان دلته یې راوستلو دلته نو ټوله ملګري دا دی ناست دي تاسې وینئ دلې انشاءالله بیا به زه هم در باندې ووینم نو دلې ناست یو تفریح کوو د خیر سره بیا به وروسته ولاګ پای ته ورسېږي او هغه ځای ته چې موږ سبا سهار د خیر سره ځو هغه بیا تاسې ته اوس نه وایم په بل ولاګ کې بیا تاسې وګورئ دا دی اوس ملګري رالی چې چای پټان تر واچي پټان خو چای نه څښي چای خو اوس په دې څښمه چې ستړی یم او بل ښه په مینه یې راواچولې نو ملګرو الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ ښه په خیر و خیریت راورسېدلو
در ملګرو پرې مو ځان راورسوئ داسې یو ښایسته لوکیشن انتخاب کړی دی چې ښه ښایسته اوبه بهیږي هلته ښه ښایسته پل دی پل به دا ستړي مه سې مینه یاره ډیره مننه به انتظار صاحب ډیر خوشحاله سوم چې تاسو او بارک صاحب او ترڅنګ مې دا بل ملګری ولیدی او په خیر ورسېدلی ډیر زیات خوشحاله یم ډیره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ از ما او ستا شوټینګ چې و بیا اجازه داسې یو څه سره خوږ هم کړله ما خو نو دعوا در پسې پاته ده د ملګرو ولا انتظار صاحب ډیر مې ارمان وی چې کور ته رالم بیا مې هغه کلیپ وم کتی بیا به مې ارمان سره هله چا خبره بیا مې پسې ارمان سره دا نو خامخا شوټینګ کې دا خبرې راځي بیا زموږ دا ځینې کلیپونه او صحنې دي هم دغه چې څوک ریل ور نه سي هغه ثانیې ته بیا نه دغ کېږي دغه آریان صاحب ته خو لږه نږدې سه ستا قربانه قسم تا اوس موږ سره جنګ کړی دی چې هلته ناست دی دغه مېلمه د خدای رحمت وروره مخ دا مخ خو په کېږه ګیلاس ما د خوا مې بده ده ولې ما ته ویل پرون په واتساپ کې ول موږ یوه شپه تېرو بلا سهار وختي ځو اوس چې تو ساونه شان یې راوړي ځان سره و دا وارې موږ داسې څه ورته وایي نه راغلي یو چې تو ساونه ځان سره شان څه کول وروره ده دا خو داسې دی په دې مو راوړله موږ دا د توسان تکلیف په نه در کوو نور هغسې شپې دلې یو معنا شپې کوئ زه ځم کار لرم یا ځې به نه ځې به نه لاړ سم کار به وکړم ګوره میلمه د الله پاک رحمت زه به لاړ سم کار وکړم ما ضروري کار هم لرم ته کښېنه وروره ته چیرې ځې دا څه نه زه وایې یوه شپه کوم تو صبر وکړه چې دوه شپه کول برابر بیا نو موږ د خیر د دې هلمند کې در سره ګرځو چې په دا لیدونکو باندې هلمند جان هم ووینو هغسې د هلمند ځینې ساحې دي بیا هغه په نورو علاقو کې ورته وایي د خیره سره نو موږ ښه په خیره ورسېدلو مننه ژوندی اوسئ انتظار صاحب تاسو اجي هغه ته بارک صاحب خدای مو په خیره ولا هر کله راسئ موږ ډېر خوشحاله کېږو دا مې ګوړی ټوکې در سره وکړې و پوهېږم په مجلس کې باید یو ټوکه وي نو خدای مو هر کله راوله خوشحاله سولو زه اوس تاریخ کتاب هم را سره دی تاریخ کتاب ګورم یو ځای خالي و په هغې کې لیکم چې دوی خپل په وعدې ودرېدی چې دا یو وعده یې را سره کړې هغه ورځ راغلی و نو ډېر خوشحاله سولم خوشحاله اوسئ موږ هم نو بس چې راځو هلمند ته اولنی دیدن مستز سره دی ځکه موږ تاسې هغه ربط احمد ماشاءالله سره ډېر دی شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یم ځینې ملګري دوستانو په کار باندې اخته دي د هغو سره به هم بیا وغږېږو تاسې پروګرام لا هم را سره وګورئ نن نو داسې دی چې موږ د کندهار څخه شروع تر دې ځایه پورې خو نو بیا به نور مجلس هم لرو ونسه وګوره نه دا څه کوي وروره دا اوس دغه هغه په لاس کې ډبره نیولې ده دی نه ورته راځي ډبره ده که بل شی و ونسه اریان صاحب وګوره ډبره ده درته وایم ډبره او وروره وایي ډبره ده دا اوس مار ډبره ده مار دی دا جالبه ده چې څوک دغه ته ډېر شو سره ځغاله وای ډبره وه خپله ویډیو باندې دا حیرانتیا ده نه یم څوک په لاس کې هغه وایي ډبره ده ډبره دی مار کړی دی په لاس کې دا دوستان ډبره ده دا اوله کار ګورو دا د اشپزي شروع سوله د خیره سره جانان دته زه په زړګي وایم دی مخته دی د خیره سره اشپزي راته تیاروي او دلته ګیس نه ګیسونه سټارټ دی که دا بل نه دی یا دواړه دا دي دواړه چالان دي اجا هغه هم ورسره همکاره سو اجا هغه خو نور وخت هم اشپزي کولې نن دلته هم ورسره ملګري سو دا وړونه ټول اخته دي په ډېره تیزي سره غواړي چې ښایسته اشپزي راته تیاره کړي السلام علیکم څنګه جوړې شکر دی چې تیاره د خیره سره پیاز مې دا که پیاز جوړوم زه ورته خاندم ته ورته خاندې د واجه څه نو ملګرو زموږ سره اوسېږي دوی به د اشپزي ترتیب برابر کړي بارک صاحب لمونځ کوي او هلته څو ملګري په خبرو اخته دي را سره اوسېږي ښایسته ځای مو انتخاب کړی دی دا دی وګورئ دا دی ملګرو دا ښایسته ځای دی هلته هم څو ځوانان اخته دي راغلي دي په میله نو هلته دغه پخېږي مایان موږ چې بل ولاک تاسې چمتو کړی و ته بیا ښایسته مایان پخېږي خو نو اوس هوا سره اوښتې ده مایان هم بس مزه نه کوي
چې رښتیا سي زموږ دوه اشپزان اخته دي نو ښه ټیټ ته هم اشپز یې ونه خو دا یو وخت مې دې د غوښ پخې کړل تر اوسه په کلمه کې ګبند دی زموږ د کندهار اجیا او ترڅنګ یې د هلمند ملګری یې نه پخوي دا دي ماشاءالله نو دلته مو دا دی دلته پخ سوي غوښې پرتې دي نو انشاءالله چې ښه اماده سي پخې دسترخوان هوار سي بیا به هم د خیر سره تاسو ته ښکاره کړو دا ښایسته ځای دی د اوبو پر غاړه او داسې ښایسته اشپزي منظره ملګري دلته ناست پټان مه کوه پټانه مه پټانه مه پټانه پټان دې خوا دا ودا چې چمونه کوې څه چمونه کوې چې دا چمونه ولیکه هلمند ته مو راوستې اوس ډبرې په خلک پسې غورځه کیمره ده څه په وکړم ډبرې ولې غورځه چې شي پټا صاحب نه وکړه نه کړه نو اشپزي تر دغه ځای پرې راورسېدل له خیره سره نور نو بس سره دغه سوې ده جوړه سوې ده بجې هم دا چې 10 بجې دي شل بلا داس کړایې تیار کړل ماشاءالله چې علیده مطلب زموږ راجاغه به منی نه خدا خدای دا نه د خیر څورز بعد واده دی ما پر ورستانو باندې څه کې وکړې دي خو غوړ کړی نه دی په دې خاطر لږ داسې دغه معلومیږي خدا تاسو په کمنټ کې راته وایي چې څنګه دي پاتې اپ سره لیونه ګوره کار په لري نو برته وای په ما کار ما لري زیات په تاسو ولسکه خامخاله په خدي ورور صبر کوي دا یا ګوره زمره شپزې ته به صبر کوي شه که خوان ځنی اخلي بیا به صبر ورته کوي دا ورور جرسي بلا به وخرو یا رواه خو یا ماده نه ده صبر وکړه صبر تر ټولو ښه میوه ده وچه ډوډۍ که خورې بیا هم مشکل نشته پټان صاحب ته به څنګه صبر وو صبر باید وکړو صبر ولا کیش ښه خواړه چې دی وخت نیسي نه وخت نیسي یا ان شاء الله بلا مو په اخر دي ډیر څنګه سره خلاص دی ورکی دا خو سره دغه درې ځای صبر چې دی الله پاک د صابرانو مل دی په هر برخه کې باید صبر وکړو کفن دغه خبره ده نو موږ صبر وکړو ان شاء الله میوم بلا خوږه ده ان شاء الله ملګرو دغه د خیر سره اشپزي تیار سوله شایسته کړایي انو یاران هم سره وږي سوي دي په تیره بیا دغه ځوانه په زور وای موږ پر 8 بجې ډوډۍ خورو وس د 10 کې ولس بجې دي پټان پر 9 بجې تاسو بيدیږي دغه ځوانو پټان صاحب ډیر وږي سوي دغه ته ونی سره دغه دا مې دغه سرویس کې ده پټان اجان دا ځوانو مشر ډیر وږي سوي دي په کلی کې د وږي په نامه مشهور ده او اختص شروع په وکړه ودر په وسه خلک پاتې دی وږي دي ډېر ټایټ مازي بس نو د ملګرو کور ودان کور آباد ریان صاحب مینیار صاحب دغه ټول ملګري چې ناست دي کور آباد کور ودان صاحب د جاغه څه مننه چې موږ ته داس په پوره ډیر مننه ځینې کو ما شي بالا کور وای خلک خبر دي چې اشپزي چا کړی ده هغه ډیر مننه دوی بس موږ بس تاسو مننه کو تاسو زموږ څخه خبره بنو دغه سید اتفاق سرخان اواري ما ونیسه موږ به د خیر سره ډوډۍ وخورو تاسو زموږ سره اوسېږئ پروګرام وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ وام اورېدله
داسې بازي ګرمه ده داسې په خوند اخته دي یو دوې جوړې خو ځینې ولاړې سولې د دغه مینهیار صاحب و د جاغا څخه و یو زه خپل هم په هغه جمله کې ومه بایلل او ډېر ښه په افتخار مې بایلل دغه دې اوس دغه یې وم بایلله او دم بایلله دم بایلله مانه و موبایلل اوس نو دا دوه وروره څه شته دا بیا څه وایي دا موږ دغه دی نو جاغه و مینهیار دي چې ځګر یې ټکولي دي لا هم ناټ آوټ ولاړ دي او تر دې مهاله پورې 3 منټې جوړې کړي دي یعنې 3 بازۍ یې دغه کړي دي نو بس ساتیری دی ګوړی ګوړی آرین صاحب دغه دی میناره چې شي بال دی کرینګ بال هغه کوم بال یادوي دغه ځلان کوم بال یادوي کټ بال کټ بالو نو بس ګوړی ساتیری دی څنګه آرین صاحب ولا بس چا خبر بيخي خلو مو کش کش کوله نو چکه شروع سره خوب ګرد ولاړی و ارجمې مخالي هغه درته ولاړ او متاسفانه ما وګټله هو شدي وګټله هغه مهم ټک راس شواس دوستانو دا مهم ټک عجب سنه و یعنی یو چاره غوښتل یو چاره بس سر ساده مو ګټله ما د څلور سره گیټي پاتې و نو یاران یو سپې مرا ګرځول یو گیټي مرا ګرځول نو هغه اخر مو چار راس شواسو هغه لاندې چار بل راغلی په خدای او دغه بیا دغه دوستانو دغه بیت دی بترول فاتسو خړې مسه بخیر شه شي بن شله ته مطلب د خېټې ژوند برابر دی و شکر د خیر خیرت د چیرې د ساري زلیدونکو ته لوغبړو څو نه کړل زه و مکو د شانو کار لري دغه دی په مټر کې مټر می جوړوي څه پسې و درواغ وایي هغه به شي وایي کېرین کې څه خراب کړو د مستری دی پانا غواړي شام کوي لاسونه دغه سپاک دي درواغ وایي وګور نو کامي خلن سي په بترول پاتو ترولې معنا نو و دې بترول د سټ کې ناس جوړلې مټر کې ناس جوړل و دې مټر می جوړل او سم دې بتلور پاتو نه خلاص رنګ نورمال څه چاره نو شکر الحمدلله څنګه ژوند څنګه د شپه په خیر ما کوه د ما کنه نو مرا زیره وي د خبر نه کله د نه جوړي مرز نام لرم او کوم ارخ کار لري پتا سانو ته نور دی پوکه نو څنګه نو نو څنګه ساج ما د ټایواد میډیا سبسکرایب سبسکرایب و دی مې کلیک هیواد میډیا سبسکرایب دی سبسکرایب نن څنګه سبسکرایب کړئ و آفرین و هیواد میډیا سبسکرایب کړئ نو دې دوستان نو څنګه نو راځي بیا شک دې شو راځي تیر رسوله نو څنګه ساعت یې ورڅ کوم ساعت مې دا تیر دا خبره ده چې امر رسنۍ دا باندې څه زما دا خبره کوي دا کېدا چې رسنۍ کوي نو پټان ساعت خو خدای دې راولا نو څنګه زه به ولاسم د نور لیدونکو سره باندې دا زموږ جانان دي مالګه زموږ د منظریه و نو دم ډیر ځان د خړې یا بعد باندې خوشاله دي بس ګړې خاندو وشدي بس هر ځای کې باید دغه سی ملګری هیڅ څوک کې ګړې وخندي دغه دا وسیله ډیر د یو وسیله لري کني نو بس ملګری زین بیا بخوله خبرې کوي نو دا دی ورور نو لیدونکو لا هم بازي جریان لري د شپې 12 بجې دي څه بالا اجاغه بارډر بند کړی دی اجاغه بارډر بند کړی دی دا دی وګورئ هغه دې ټول پات دا باندې وګورئ خبره دی وګورئ معنا پوه بارډر په خبره مات کړی خو به ټول پاتې او دا چا کم د ماته کړی دا دواړه به ټول پاتې اوس دواړه به ټول بار در باندې خان ته څنګه پر مشکندل بل بس کله چلوي بس کال والا ویش لای ویش لای یا دای ویش لای او دای خو به خي ویش لای
دغه د ترور نه د کړي یاره لاله دی خې ولا دی خې کوم د سې ده بس کلی چلو یا بس کلی چلو د کوشنی ژوند اخی نو لیدونکو څو شیبې مې در سره مجلس وکړي هیله ده چې خسته سوي نه یاست او بخښه غواړم که چیرې دغه ډېر غږ پر تاسې بد لګېدلی نو دا منظره د تفریح ده او یاران انډیوالان بازي کوي ګوړی به خاندو ګوړی به شوخي کوو نو ستاسې څخه ډېره مننه ملګرو بالانو راغلو دلته د ملګرو یو کور دی زیرخانه ده د امیري صاحب دی نو اوس دا یې پټان دغه دی پټانه پټانه ښه یې بخیر یا څه شي ښه یې بخیر دا ولاګ خلاص که والا خلاص دی بله خلاص نه دی یا دا اوس شروع دی چې هغه بیده شو چې هغه پرېوتې وه سلام علیکم یار شروع کوو یا که ختمو ختم یې که والا وی شوی یارانو انډیوالانو دوستانو عزیزانو د شپې 2 بجې دي نو نور بلا موږ د ولاګ به خلاص کړو یا نه زنګ له نه درته راولي نن چې چیرې یې نه هلته 2 واره زنګ راولي ښه و ډوډۍ چې مو خوړله یو واره زما د زوی په لاس کې چې هغه بیده دي وی نو دوستانو عزیزانو خدای دې وکړي چې دغه ولاګ ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی موږ خو ډېر کوښښ وکړي چې تاسې راسره خوشحاله اوسئ ټوکې ټکالې مو وکړلې چیرې یو خبره ستاسې پر دماغ بده لګېدلې بخښه راته وکړئ نور نو بس موږ ته ښایسته شپه بیا به اجاغه ما پکښې د خوب دی ما پکښې راوله بس دا ولاګ دی نو دغه دی سبا د خیر یو بل ځای ته ځو مقصد زه یې مه پر بله بس دا ولاګ چې مو وکتئ دا در غولی کوئ یو بل ولاګ هم درته لرو بیا بل ولاګ هم درته لرو بیا بل چیرې ځو بیا چیرې ځو چیرې دی داسې ځو داسې نه وایه اوس وایم یا زنو دوستانو ښه وخت د الله په امان موږ نن د خیر سره و ښایسته هلمندجان ولایت ته ځو څو میاشتې مخکې موږ ته پر دغه لار باندې پر موټرسایکل ولاړو سږ کال د غنمو حاصل خورا ډېر سوی دی او موږ الحمدلله خوشحاله یو چې د غنمو حاصل ډېر سوی دی لمونځ مو وکړئ د خیره سره اوس نو حاجي آغا مبارک صاحب هم لمونځ وکړي نور نو بیا د خیره سره بس داسې لږ لار پاته ده الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ ښه په خیر او خیریت راورسېدلو بارک صاحب خدای مو په خیر او هر کله راسي موږ ډېر خوشحاله کېږو د افغانانو هیواد